د ډیوا لرنینګ اکیډمۍ قدرمنو دوستانو او شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د فاټ اسپیچ سیریز روان دی. په تیر شوي ویډیو کې موږ ناون او د ناون قسمونه ویلي وو چې ناون څه ته وایي او دغه شان د ناون قسمونه کم کم دي. په نن لیکچر کې موږ ورب وایو او د ورب قسمونه وایو چې ورب څه ته وایي او د ورب څومره قسمونه دي. کوشش کوو چې ډېر په اسانو او روانو الفاظو کې ورب وپېژنو، د ورب پېژندګلو وکړو چې په جمله کې موږ ته د ورب په شناخت کې مشکل نه راځي. د word definition موږ داسې کوو چې a word that show an action occurrence or state of being، یا موږ وایو چې a word of an action or state is called verb. په جمله کې هر هغه لفظ چې د هغه نه یو کار کول ظاهریږي، د یو شي شتوالی ته ظاهریږي، هغه ته موږ verb وایو. لکه د مثال په طور he goes to school، نو په دې جمله کې که تاسو وګورئ goes زموږ سره داسې یو لفظ دی چې دې نه یو کار کول ظاهریږي، یعنې تلل ته ظاهریږي، نو دا زموږ سره څه شی شو؟ verb شو. دغه شان John is an English teacher، نو په دې جمله کې زموږ سره is a verb شو. John love his job، په دې کې زموږ سره love چې کوم دی دا verb شو. with the types of verb، د verb څومره قسمونه دي؟ نو زموږ سره د verb مختلف قسمونه دي چې ورته action verb وایو، state verb، helping verb، regular verb، irregular verb، modal verbs، linking verb، phrasal verb، finite verb، infinite verb، transitive verb او intransitive verb. دا د verb قسمونه دي. و دا یو قسم موږ په ډیټیل باندې وایو، د دې مثالونه ورکوو چې موږ verb وپېژنو چې په جمله کې بیا موږ verb پېژندلو کې نه خطا کیږو، یعنې د verb شناخت موږ په اسانه باندې کولی شو. پهله موږ action verb وایو چې action verb څه ته وایي؟ action verb represent the action that can be done، یعنی هر هغه لفظ چې د هغه نه یو عمل کول ظاهریږي، یو کار کول ته ظاهریږي، هغه ته موږ action verb وایو. لکه د مثال په طور باندې go، eat، write، دغه شانته الفاظ ته موږ action verb وایو چې یو کار کول ته ظاهریږي. go مطلب تلل، eat خوړل څښل، write لیکل. لکه I go to school، she eats an apple، he writes a letter. Stative verb څه ته وایي؟ Stative verb are a verb that express a state rather than an action. They usually relate to the thoughts, emotion, relationship, senses, states of being or environment. Stative verb زموږ سره داسې لفظ ته وایي چې د هغه نه یو کار کول ظاهریږي نه، بلکې د یو شي شتوالی ته ظاهریږي. لکه د مثال په طور باندې like، یا موږ وایو چې love، believe، remember. نو لایک یو کار کول خو نه دی که نه، لایک چې زه داسې وم چې I like you، زه ستا خوښوم، نو دا زموږ سره څه شی دی؟ یو ایموشن دی، یو ریلیشنشپ شو کوي. نو دې قسمه الفاظو ته موږ stative verb وایو. لکه زه وایم چې he loves his parents، یا we believe in Allah، I remember everything. helping verb څه ته وایي؟ helping verb زموږ سره داسې الفاظو ته helping verb وایي، یا ورته auxiliary verb وایي چې هغه د main verb سره استعمالیږي او د جملې په معنی کې تبدیلی راولي. helping verb also called auxiliary verb that is used with the main verb to extend its meaning. لکه د مثال په طور باندې زموږ سره helping verb is، am، was، has، دا زموږ سره helping verb دي. he is writing a letter، I am reading a book، he was writing a letter، he has finished the work. او دا زموږ سره helping verb دی. ځکه helping verb دی چې موږ ویلو چې دا به د main verb سره یوز کیږي. دا زموږ سره main verb دی، دا زموږ سره helping verb دی. he was writing a letter، هغه یو خط لیکلو. که زه داسې ویم چې he is writing a letter، he is writing a letter، نو دلته ګوره زموږ سره helping verb د اس په ځای باندې د was په ځای څه شو؟ اس شو. نو په جمله کې changes راغله. ځکه changes راغله چې دلته د دې مطلب دا دی چې he was writing a letter، یعنې هغه یو خط لیکلو په تېر شوې زمانه کې.
he is writing a letter هغه یو خط لیکي نو په مینینګ کې چینجز رالو که نه نو دې قسمه الفاظو ته مونږه helping verb وایو اوس regular verb څه ته وایي a verb that follows standard pattern and adds inflection. The past tense of a regular verb is formed by adding an ed ending. یعنی regular verb هغه الفاظو ته موږ regular verb وایو د کوم چې second او third form په ed باندې جوړیږي یو خاص پیټرن فالو کوي مطلب walked, talked, watched او helped. نو د دې چې موږ second او third form لیکو نو څنګه به لیکو چې he has walked, she has talked to him, they have watched the TV. Yeah, the boy has helped the old woman. نو دلته زمونږ سره د واک second palm څه شی رالو third palm walk رالو she has talked watched دغه شانته helped نو دا زمونږ سره داسې قسم ورب ته موږ regular verb وایو چې د هغې second او third palm په ed باندې جوړیږي irregular verb زموږ سره داسې verb ته وایي چې د هغه یو خاص پیټرن نه وي بلکې shape یې چینج کیږي a verb in which the past tense is not formed by adding the usual ed ending یعنی دا د regular verb opposite دی لکه د مثال په تور باندې go write او speak دا زموږ سره irregular verb دي irregular verb ځکه دي چې د دې موږ second form چې جوړو نو went third form یې څه راځي gone the write wrote او written the speak spoke او spoken دا زموږ سره third form راځي یو خاص پیټرن نه فالو کوي بلکې د verb shape چینج کیږي model verbs ته وایي model verb زموږ سره هم auxiliary verb دي د main verb څخه یوز کیږي they are auxiliary verb that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Model verbs are sometimes referred to as model auxiliary verb because they help other verbs to express possibility, ability, formation, or necessity. چې کله موږ د main verb سره model auxiliary verb ولګو نو په جمله کې به possibility راځي ability permission او necessity به شو کیږي لکه د مثال په تور باندې زموږ سره model auxiliary verb چې کوم دي can دی could may might دغه شان must would should او ought to اوس can او could زموږ سره د شیش دپاره استعمالیږي د ability دپاره دغه شان may او might د request دپاره must د obligation دپاره would د wish دپاره استعمالیږي should د opinion advice دپاره او ought to هم د opinion او advice دپاره استعمالیږي لکه can او could I can speak in English I could speak in English past tense کې چې کله راشي دغه شان may I come in په دې کې یو request شروع کیږي must you must watch this video would I would like to go now should you should learn English ought to you ought to try more carefully دا زموږ سره د model auxiliary verb examples اوس linking verbs ته وایي linking verbs زموږ سره definition داسې دی چې linking verb are verbs that don't show an action but rather describe the subject and help us tell what the subject is or is like linking verb زموږ سره action نه شروع کوي بلکې subject describe کوي چې مطلب دا subject څه شی دی لکه د مثال په تور باندې زه ولیکم چې am look او seem دا زموږ سره linking verb دی ولې linking verb دی I am a teacher this jacket looks perfect on you she seems sad today his voice sound familiar دا زموږ سره linking verb ځکه دی چې am I am a teacher دا I چې کوم دی دا describe کوي څنګه describe کوي چې دا څه شی دی نو I teacher دی this jacket looks perfect on you نو look زموږ سره linking verb دی په دې جمله کې seem linking verb دی او په دې کې sounds دا زموږ سره linking verb دی phrasal verb څه ته وایي two or more words that together act as a completely new verb with a meaning separate from those of the original words
are word plus preposition which create a meaning different from the original verb. phrasal verb به زموږ سره داسې verb ته وایي چې د هغې سره د main verb سره چې کله موږ preposition add کړو زموږ سره phrasal verb راځي. لکه د مثال په طور باندې call off, give off, get off او look after. اوس کال زموږ سره چې کوم ده دا زموږ سره یو مین ورب دی کال کسی کو بولانا چاته آواز کول دغه شانته ګیو ورکولو ته وایي ګیټ حاصلولو لوک کتلو ته وایي خو دې سره موږ پریپوزیشن اپ لګولی د کال سره نو د دې ټوټل مینینګ یې چینج کړی کال اپ مطلب به څه شي ختمول دغه شان ګیو اپ ختمول ترک کرنا او کال اپ منسوخ کول ګیټ اپ فاسدلو ته وایي دغه شانته لوک افټر د چې شي خیال ساتل ته لوک افټر وایي لکه they had to call up the meeting due to bad weather. خو دلته کال زموږ سره phrasal verb شو ځکه phrasal verb شو چې کال زموږ سره main verb دی او up زموږ سره preposition دی نو دا دواړه راوځي شوي دي او په شریکه باندې یو نوی لفظ جوړ کړی دی چې هغه ته څه وایي کینسل کولو. he gave up smoking نو give او up give main verb دی او up preposition دی د دې ځان له مینینګ دی د دې ځان له مینینګ دی خو دواړه چې راوځي شو نو په شریکه باندې یو نوی ورب جوړ کړو چې هغه ته څه وایي ترک کړتنه یا پرېښودلو he gave up smoking نو دا زموږ سره دې قسمه ورب ته موږ ته دې قسمه ورب ته موږ پریزل ورب وایو. finite verb څه ته وایي finite verb a verb which change its form accordance with the subject. finite verb موږ هر هغه ورب ته وایو چې هغه د سبجیکټ مطابق او د ټینس مطابق خپل ځان چینج کوي مطلب play یا enjoy یا walk یا swim. اوس ګوره I play football he enjoys watching movie walk she walks they enjoyed swimming. اوس دلته وګورئ دا finite verb زموږ سره چې دی play دی enjoy دی ګوره دا enjoy چې کله موږ په دې ټینس کې ولګولو په دې ټینس کې نو شیپ یې چینج کړو they enjoy swimming دا fast tense ته لاړو دلته دا present tense کې ورسره es لګي he enjoys watching movie یا play I play football نو دا play چې کوم دی دا ځان چینج کوي نو دې ته موږ څه finite verb وایو ځکه که زه داسې ولیکم چې I am نو بیا به playing راځي I am playing cricket. ٹھیک شو کنه دلته په کنټینیوس ټینس کې دا playing راځي په present tense کې زمونږ simple tense کې زمونږ سره play راځي نو دا ځان چینج کوي. په دې قسمه verb ته موږ څه وایو finite verb وایو. اوس نان فاینایټ یا انفاینایټ ورب څه ته وایي چې هغه ځان نه چینج کوي د سبجیکټ یا د ټینس مطابق د هغې په شیپ کې چینجز نه راځي. د دې عام مثالونه نه جرن انفینیټي او پارټیسیپل دي یعنی جرن پارټیسیپل او انفینیټي ته موږ څه وایو نان فاینایټ ورب ورته وایو. لکه د مثال په طور باندې زه یو سنټینس ولیکم چې he enjoy swimming یا زه ولیکم دلته سبجیکټ چینج کوم چې they enjoyed swimming نو swimming زموږ سره داسې ورب دی چې دا په یو ټینس کې هم دا نه چینج کېږي که سبجیکټ دلته هم چینج دی ټینس هم چینج دی خو swimming زموږ سره هغه شانته دی دلته سبجیکټ چینج دی ټینس چینج دی خو زموږ سره swimming هغه شانته دی. جرن جرن څه ته وایي داسې لفظ ته داسې یا داسې ورب ته موږ جرن وایو چې هغه د ناون په شانته کار کوي. انفینیټي هم زموږ سره د ناون په شان کار کوي او انفینیټیو زموږ سره ټو او بیا بیس فارم اف د ورب راځي دغه شان پارټیسیپل هم د آی ان ډي راځي خو پارټیسیپل او جرن
کې فرق دا دی چې جرن به زموږ سره د ناون کار کوي او پارټیسیپل به د اجکټیو کار کوي. نو په جرن انفینټي او پارټیسیپل باندې به ځان له یو لیکچر اخلو او د دې کنسپټ به کلیر کوو چې جرن څه ته وایي، انفینټیو څه ته وایي، پارټیسیپل څه ته وایي. ترانزیټیو او ان ترانزیټیو ورب څه ته وایي. نو دا انتهایی اهم ټاپک دی او د دې کنسپټ کلیر کول ډیر ضروری دي. نو کوشش کوو چې په را روان لیکچر کې په ترانزیټیو او ان ترانزیټیو باندې ویډیو جوړه کړو او د دې کنسپټ کلیر کړو او ان شاء الله چې دا ویډیو تاسو وکتله د ترانزیټیو ان ترانزیټیو دا لیکچر تاسو وکتو نو د دې نه پس به تاسو ته په ترانزیټیو ان ترانزیټیو ورب کې څه مشکلات نه وي. یعنې چې تاسو کله یو ورب وینئ تاسو به بیا پته لګي، تاسو به د هغې شناخت کولی شئ چې ترانزیټیو څه ته وایي، ان ترانزیټیو څه ته وایي. نو که په دې باندې په دې لیکچر کې موږ ډسکشن کوو نو بیا به ویډیو اوږده شي. نو بل لیکچر ان شاء الله په ترانزیټیو او ان ترانزیټیو باندې به جوړ کړو چې ترانزیټیو ان ترانزیټیو څه ته وایي او د هغې کنسپټ به پکې کمپلیټلی کلیر کوو. تھینک یو ویری مچ.